په دغه واقعي باندې مې پوه که جناب سپیکر جومات ته د سپیانو منځ کې بم څنګه راځي د هغه رب بل شان قانون د شیخه خبر به شیخو چې ټکر واخلي مننه غندل صاحب وایه خبرې چې په سترګو کې دا نم څنګه راځي د زړه پټې خبرې په قلم څنګه راځي ریباره ته قسم تیر که چې دا کیسه رښتیا ده زموږ ورانې جونګړې ته صنم څنګه راځي مننه د دې سړي د لاسه پښتانه واړه جړېږي چې دا سړی توبې له تر حرم څنګه راځي مننه د دې سړي ایمان باندې والله که زه پوهېږم په جرنده د جوارو کې غنم څنګه راځي او په دغه واقعي باندې مې پوه که جناب سپیکر جومات ته د سپیانو منځ کې بم څنګه راځي مننه په دغه واقعي باندې مې پوه که جناب سپیکر چې جومات ته د سپیانو منځ کې بم څنګه راځي لږ وګوره پښتون د پېښور په وینو سور شو زموږ په خوشحالۍ کې هم دا غم څنګه راځي قربان کومه د پټو زړونو خبرداره زما بېقرارۍ له به همدم څنګه راځي غندل صاحب تا ته دې ډالۍ وي یو شعر یو غزل بل ویمه چا له دولت ورکړي او زر واخلي چا له عزت ورکړي او زر واخلي خدایه نیکان په دې دنیا کې پرېږده ټول ظالمان او ټول بدتر واخلي د هغه رب بل شان قانون د شیخه خبر به شیخو چې ټکر واخلي مننه د هغه رب بل شان قانون د شیخه خبر به شیخو چې ټکر واخلي او چاله چې زړه غټ ورکړي نو بیا دولت نه ورکې چاله دولت ورکړي جګر واخلي او مور یې ویل دا زما نر او بختور بچی دی خدایه نور ناخلي دغه نر او بختور واخلي او مور انتظار د بچي کور کې کوي مور خبر نه وي او بچی ترې مسافر واخلي قربان ملنګ له د جانان دیدن خو ورکه ربه که دیدن نه وي نو د سترګو یې نظر واخلي ډېره مننه